साथ जो कमियां जो खामियां हैं उनको पूरा करेंगे। गेंद गई है सामने की जानिब, 1 रन का इजाफा मुश्किल हुआ, गेंद गई है 4 रन के लिए जारी। 41 जो स्कोर ज़ीशान खान अपील की है عربستان مومند د کامرامین اسدالله جران سره تاسو په خدمت کې حاضر. شګی کرکټ ګراوند دی مومند جنسي د تحصیل لمزي دی ملکور چاندا دا څوک به یقین نه کوي چې دا غونې مومند کوم تاسو دا ایونت شته نو فاینانس سیکریټری راځه ولر د افتخار صاحب دوی سره خبرې کوو په دې ایونت باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله د ایونت باره کې به زه دا وایم چې په مومند په تاریخ کې په لومبي ځل باندې داسې یو ښه ایونت وشو. زموږ سټارټ دی د ګراوند لومبي دغه دی او انشاءالله هر تحصیل نه یو ټیم ډېر مزیدار وشو او ډېر خوندور دی په لومبي ځل باندې په تاریخ کې داسې دا وشو. د کلاړینو کوپریشن څنګه دی؟ کلاړین کارپوریشن ماشاءالله ډېر مزیدار دی. د هر تحصیل والا اونر چې کوم دی سپیشلی هغو زه شکریه ادا کوم. کم اونر چې د هر تحصیل والا هغو زه شکریه ادا کوم او د پلیر چې کوم دی ډېر ښه دی ماشاءالله. داسې توقع لرله چې ګورې دومره خلک به هم راځي او دلته میچ به ګوري؟ یاره یقین وکړه نن زه ډېر د خوشحالۍ نه موږ دا د خوبونه لیدل چې کله به داسې کېږي. چېرته زما په ذهن کې سره دا ونه چې په مومند کې به داسې ګراوند جوړېږي او لکه مطلب داسې ماحول به جوړېږي دومره تماشایي به راځي. ملګرو ته زه اکثر وایم یو میرویس بھائی دی الله ښه لري او یو جنت لکه مطلب کسان ته وایم یو جنت ماحول ده مطلب شینکي ده په ګنداو کې چا دا ذهن نه راځي چې مطلب میرویس مومند صاحب څومره تعاون دی چې هغه راته ووایي چې خلک یې واوري. د میرویس مومند خو زه به دا وایم چې د په ګراوند په مد کې چې کم دی کم سے کم 50 लाख روپو ته به رسېدلي او د دې نه علاوه چې کم دی د ګراوند نه غیر چې کم دی هغه د سپورټس په دغه کې مطلب بیټونه ورکړي سپانسر کړي چې کټ بیک ورکړي کټي ساز کړي دي مطلب هغه چې کم دی کم سے کم په ټول دغه چې دغه کې 2 کروڑ نه به اوړي هغه روپۍ. څه توقع لري هغوی نه مخکې روان وخت کې؟ بس هغو نه خو توقع انشاءالله ډېره زیاته ده ځکه چې په مومندو کې بدقسمتي دا ده چې مطلب داسې څوک رانل اونر چې مطلب د کرکټ دغه د داسې وګوري سپیشلی هر سپورټس دغه دا وګوري چې مطلب راشي سپورټ سپورټ کې موږ ته سپورټس ډېر د مشرانو ته چې کم دی یو ګیله ترې کومه چې مطلب هغو ته داسې نظر نه کوي لکه څنګه چې میرویس بھائی په دروند نظر باندې ګوري. اوس د دې نه بعد میرویس بھائی سپیشلی زه دا شکریه ادا کوم چې هغه جومات اعلان کړی دی انشاءالله هغه به ډېر زر دغه شي تقریبا 35 लाख روپو جومات دغه جوړیږي. هغه مخامخ د پارکینګ ځای چې کم دی هغه ځای دپاره دغه کړی اعلان کړی هغه به کېږي دغه ډکون چې کم دی هغه دغه کېږي انشاءالله دا کار پکې پاتې دی. اخوا نور موږ انتظامیه ته دا خواست کوو چې مطلب موږ په ګراوند حوالې سره چې دا برابر کړي او سیټ کې موږ له سپیشلی دلته موږ له د پلیر کم چې بار نه راځي موږ ته هغه ځای ته مسله ده دا اسټل نو سپیشلی اسټل موږ له ډېر زیات ضروري دی چې هغه وشي. حکومت داسې څومره توقع لرئ؟ حکومت نه خو توقع زموږ ډېره ده د ګراوند چې کوم دی دا د سرکار ګراوند دی هر څه د هغو دي هغو به کوي د هغو نه تمه ده انشاءالله داسې اورو چې فنډ راغلی دی انشاءالله په همدې باندې به خرچ کېږي لایټ سیسټم به کېږي دی کې او یقین هم شته انشاءالله چې وشي. ډېره مننه ډېره مهرباني. سلامونه مې قبول کړئ او دا کوم ایونټ چې روان دی ډېر ښایسته دی ډېر مزیدار. زه خو پیل ځل کې دلته رالم او دومره هلې ځلې شوي دي. ماشاءالله تاسو وګورئ لکه زموږ چې دا کوم ایونټ روان دی ډېر زبردست او ډېر په منظم طریقې سره زموږ دا ایونټ روان دی کوم چې ډي سي مومند او د بتاون چې کوم محمد رایفلز دی کمانډنټ محمد دا غوی په تاون باندې دا شو سپانسر کړی چې کوم دی میرویس مومند دی او د دې نه چې کوم ټول تحصیلونه نه هر تحصیل نه یو ټیم هغه کې نن د حلیمزی مارخور او د پلانغار لاینز مابین میچ دی نو الحمدلله ډېر زبردست ایونټ وشو په کار دی چې بار داسې ایونټونه کېږي. ایونټ څنګه روان دی؟ ایونټ خو ډېر زبردست روان دی ماشاءالله که تاسو وګورئ تاسو په پته هم لګي چې ډېر ښکلی ایونټ روان دی خو زموږ مطالبه دا ده چې بار داسې ایونټونه کېږي نو دلته به پلیرز پروموټ کېږي. دا حکومت نه تاسو څومره توقع لرئ چې د روان وخت کې به داسې ایونټ مقرر کول لپاره تاسو سره څومره تعاون وکړي؟ نو موږ به دا وایو چې کاري سرکار چې کوم دی په هغې کې خو کار نه دی لرل په کار خو بیا هم چې کوم دی زموږ چې کوم دغه دی مطلب زموږ پولیټیکل ایډمنسټریشن دی ایم آر دی
زمونږ پاکستان آرمی دا یا پولیس دی نو او زمونږ چې کوم څومره هم دغه دي هغوی د موږ دا ریکویسټ کوو چې کم سے کم داسې ایونټ چې کوم دی په کال کې یو خامخا کول غواړي ځکه چې زمونږ چې کوم پلیئرز دي هغوی چې کوم دغه کېږي به پروموټ کېږي به او هغوی ته به د تفریح یو موقع میلاویږي. څومره مطمئنه یاست د خپل د کارکردګۍ نو دا خو ډیپینډ کوي په عوام باندې زمونږ د موهمند کرکټ اسوسییشن چې کوم دا بس دغه کېدل لا چې موږ یو ګراوند هغې کې زمونږ چې کوم سابقه یې مینې دی ساجد خان مومند صاحب هغه او زمونږ ډایرکټر سپورټس پیر عبدالله شاه صاحب چې کوم د دوی اناګوریشن وکړو هغې نه پس په دې باندې کار نه دغه شوی موږ موهمند کرکټ اسوسییشن چې کوم هغه موږ دغه ته ویلي اویس به ته چې کوم دی موږ تاسو موږ ته داسې یو سپانسر راکړئ چې موږ دا ګراوند وکړو نو الحمدلله اویس به کو تاسو وګورئ هریالي ده رڼاګانې دي مطلب شینکي ده بوټي دي پی سی بي خاوره ده نو کو ګورو 80 लाख روپۍ په دې ګراوند باندې اویس به د خپل جب نه لګولي دي. اویس مومند صاحب خو داسې څه پروګرام نه جوړ کړی چې ګرد چاپېره داسې سیسټم جوړ شي لکه څنګه چې دا ګیلي جوړه شوې ده نو هغه خو موږ ته ویلي مو خو دا کار چې کوم دی د سرکار دی که نه مطلب د ګورمنټ کار دی هغې کې زموږ چې کوم اوس دغه راغلی کمشنر پیښور راغلی دی ډي جي سپورټس د بدقسمتۍ د وجې هغه چې کوم و هغه ټرانسفر وشو پروموټ شو او اوس چې کوم زموږ دغه راغلی دی مطلب کمانډنټ محمد راغلی دی آی جی اف سی راغلی دی هغوی نه به موږ دا مطالبه کوو دا مطالبت یې کوو چې نور کار چې کوم دی تاسو کوم موږ ته دا ډیم سایډ باندې زمونږ بالونه خرابېږي یو بال چې کوم دی 9.5 روپۍ باندې بال کېږي او هغه سایډ نه دا بال چې کوم دی دغه ته لویږي هغه اوبو ته لویږي نو چې اوبو ته لویږي هغه بال ختم شو نو موږ له دغه سایډ ته چې کوم دی ریټیننګ وال وکړي دې سایډ ته چې کوم دی زمونږ دا ګراوند چې بند شي نو دا مطالبه هم ده چې موږ ته چاردیواري منظوره کړي. میرویس مومند صاحب پکې څومره کنټریبیوشن دی هغه د عوامو ته ووایي ځکه چې عوام ډېرې خبرې دا لکه خبره دا ده که نه چې خلک زمونږ خفه کېږي نه زمونږ چې څومره خلک دي هغه په پیغمبرانو پسې خبرې کوي په پیغمبرانو پسې خبرې شوي خو تاسو وګورئ چې څومره دا خوشحالي ده او څومره دا خلک راغلي دي دا د 2 کسانو برکت دی. ایکس MNA ساجد خان مومند دلته ګراوند جوړ کړو هغې چې کوم دی بیا وګورئ دلته نور چې دا څومره هم کارونه شوي دي تاسو یې نه هغه د ستاینې وړ دي هغه د ویلو نه دي لایقه چې موږ د ووایي خو هغې کې چې کوم دی تقریبا 80 लाख روپۍ اویس به دلته په دې ګراوند باندې انویسټ کړي دي نو خل لګیا به خو زه وایم چې ستاسو خبره هر څوک راځي موږ سره امریکا امداد کولی شي موږ سره چې کوم دی انډیا امداد کولی شي موږ سره چې کوم دی نور ملکونه امداد کولی شي هغوی ته څوک نه ګوري خو دلته چې کله زما د بچي دغه راشي د فایدې خبر راشي یو څو مفاد پرست خلک چې کوم دی بیا دا خبره کوي دا دی او هغه دي نو هغوی ته موږ ریکویسټ کوو چې ژوند وکړئ او خل ژوند ته پرېږدئ. ډېره مننه. زه خو به دا ووایم چې میچ هم شروع دی هلته هم ذهن ځي خو زه به دا ووایم چې زموږ د بچو د مستقبل د جوړولو دپاره د دوی کلاړیانو مخکې بوتللو دپاره میرویس مومند صاحب چې څومره کوشش کړی دی د ستاینې وړ دی کم از کم زه خو یې بیخي د 100% منم او خدای دې وکړي چې نور توان الله خدای پاک ورکړي او دې ګراوند کې نور سهولیات هم راولي او زموږ د قلمزي او مومند قوم نه داسې پلیران لاړ شي چې هغه 19 کې سلیکټ شي او بیا لاړ شي فسټ ټیم ته او د مومند نوم روښانه کړي. زه به د خپل طرف نه ویم چې میرویس مومند صاحب تھینک یو سو مچ فار دس بیسټ ایونټ. څنګه چې تاسو ته پته را چې په شګۍ کرکټ ګراوند کې ډېر زبردست او خوندور کرکټ ټورنمنټ اختتام پذیر شو په هغې کې چې کوم دی پړانګار له حلیمزی مارخور ماتې ورکړه او کپ یې ترلاسه کړو نو حلیمزی مارخور کیپټن منظور خان موږ سره موجود دی دوی نه څو تپوسونه کوو څنګه فیل کوئ تاسو صاحبانو؟ اول خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو خپل ټیم راویستو ډیوه واقعي چې بله شوې ده او روانه ده ټورنمنټ فاینل میچ همیشه یو د پریشر میچي او وروسته بیا ټیم خو پکې بیا ډبل پریشري نو د هغې موږ پیاده اوچته کړه سکور خو موږ لږ کم کړی یو 10-20 رنزه خو د هغه ډبل پریشر پیاده موږ اوچته کړه او موږ وګټو
یو موقع داسې راغله چې موږ ویل چې میچ د لاسه ووت هغه ټیم کې ستاسو څه فیلینګ و؟ میچ کې دا اپ اینډ ډاون راځي، کله د هغو طرف ته اوړي کله زموږ طرف ته اوړي، خو داسې ټیم کې هغه څوک ګټل کوي چې د چا اعصاب مضبوط وي. موږ سره میچور پلیرانو د هغو اعصاب مضبوط وو، دغه وجه وه چې موږ میچ وګټو. خپل پلیرانو په باره کې څه رای ورکوئ تاسو؟ نننی پرفارمنس خو ټولو ته معلوم دی چې زیشان آوټسټینډینګ پرفارمنس وکړو. هر یو کلاړي چې راتلو ایز ا بالر هغه ښه پرفارمنس کړو. زیشان پرفارمنس داسې و چې هغه میچ وینینګ پرفارمنس. ډیره مننه، شکریه.